نو د مشاعرې نه به په همدې ځای پای ته ورسو که ستاسو خوښه موسیقي ته به راشو. مخکې له دې نه چې موسیقي شروع کېږي باید یادونه وکړم چې زموږ نننۍ غونډې ته بېلابېلو کلتوري مرکزونو همدارنګه سیاسي سازمانونو پیغامونه خپل رالېږلي چې موږ د وخت د کمي په کابل هغه نشو کولی چې ټول ووایو خو د ټول څخه مننه کوو. همدارنګه نننۍ غونډه زموږ یو ډېر وتلی انځورګره باډیل صافي یو دوه انځورونه ډالۍ کړي دي. زه فکر کوم چې ډېرو ته به دا ناشنا چې فقط لنډ غواړم چې باډیل صافي تاسو معرفي کړم چې دا څوک دی. باډیل صافي د عبدالمالک خان صافي زوی دی او په 1941 کال کې د کابل کې زیږېدلی دی. خپلې لوړې زده کړې په تخنیک کې سرته رسولي د هغې نه وروسته انځورګري شروع کړې ده چې د انځورګرۍ په برخه کې پېښور کې ډېرې لاسته راوړنې لرلې. هلته یې بیا اته دوکان جوړ کړی د انځورګرۍ. د انځورګرۍ تر څنګ خدای وله یو بل استعداد هم ورکړی دی چې ښه سندرغاړی هم دی. په بېلابېلو ښارونو کې جرمني کنسرټونه ورکړي دي. د افغانستان په راټلویزیون کې سندرې ویلې دي. د انځورګرۍ په برخه کې په کاسل ښار کې، برلین کې، کوټنګن کې د نقاشۍ د 50 نه زیات نمایشونه ورکړي دي. تقریبا د 2000 په شاوخوا کې نقاشۍ انځورونه لري. او دې زموږ نننۍ غونډې ته دوه انځورونه چې په هغه مسلکي لحاظ باندې زه نه پېژنم چې کوم یو کم دی، خو یو وایي چې د ارواخا ستوري یو انځور دی او همدارنګه د پاچا خان یو انځور دی چې د زموږ ټولنې ته غونډې ته ډالۍ کړی دی. زه د ښاغلي باډیل صافي څخه هیله کوم چې راشي او دغه دوه انځورونه چې دی په ډېر زحمت ایستلی دی د ګوند مشر ښاغلی علي خان مسعود او همدارنګه د جنرال سکرټر ښاغلی نصیر ستوري ته ډالۍ کړي. علي خان مسعود نشته، ښاغلي شیرین ګردیوال څخه هیله کوو د ګوند د مرستیال څخه چې دوی دواړو ته دوی دا ډالۍ کړي. تر خلاص کنه لږ باډیل صافي څخه یو جهان مننه.